السلام علیکم مرګرو. نننی کلاس کې مونږ خبره کوو چې مونږ به جوائنٹ او بریک په څنګه کوو. جوائنٹ څنګه چې نوم نه تاسو ته پته لګي چې دا یو ځای کول کوي، او بریک تاسو ته دا پته لګي چې دا بریک کول کوي، کټینګ کوي. اوس فار ایگزامپل ما سره یو آبجیکټ دی چې هغه دی لاین. ما لاین والو 1 2 3 4. دا ما یو جنرال لاین والو، خو دا وګوره دا هر یو بیل بیل آبجیکټ دی. زم چې دا ټول یو شي نو یې لپاره به زه کوم ټول به سلیکټ کم او د کیبورډ نه به زه جے پریس کم د جوائنټ لپاره چې د پې کلیک کم. اوس ته ګوره دا شو جوائنټ، او دا پولی لاین ته هم واوړېدو. چې کله زه په دې کلیک وکم او راشم پراپرټي ته، نو پراپرټي کې به دا پولی لاین وي. صحیح ده. چې زه دا کنټرول زیډ کم، دا اول مونږ سره د کنټرول زیډ وم، دا اول مونږ سره صرف لاین و. دا ورته وګوره هر یو بیل بیل لاین دی. صحیح ده. نو دا زه سلیکټ کوم او جے انټر، دا اوس ما سره پولی لاین شو. بل دی کې مونږ سره بریک دی. بریک څنګه کار کوي؟ د بریک دا د لږ دا کوم بریک د مونږ ډېر یو ضروري کمانډ دا د مونږ به ډېر پکارېږي. مونږ مختلف کټینګ طریقه به کوله. مونږ به ټریم استعمالولو، نور څه هم استعمالول. نو زه یم دا لاین دی ردیز نه دې پورې کټ شي، نو زه رایې لپاره بي آر کمانډ دی، بي آر ما انټر کو، آبجیکټ مې ته سلیکټ کو او داسې رالم چې څنګه مې سلیکشن وکړو ډایرکټ کټینګ شروع شو. چې رقم دی پورې کې هغه دی کې ورته کلیک وکړه، دا اوس کټ شو. خو دا اوسه پورې دا هغه پولی لاین دی، کنیکټ دی رایې دی پورې. صحیح ده. نو دا وره بریک کمانډ کار او جوائنټ. امید دی دا به تاسو ته زده وي. انشاءالله بل کلاس کې حاضرېږو. دا یې پورې اجازت راکړئ. الله حافظ.